د شنبې د ورځې خالی ورځ، هفته هم ورته وایي، خالي هم ورته وایي، او افغانستان کې ورته خلک د شنبې ورځ وایي. دې ورځ کوم عبادت چې کوم دی او د خپل حاجت دپاره مونځ دی، د هغې طریقه یې درته ښیم. د خپل ارمان د پوره کولو، د خپل حاجت د پوره کولو، خپل مشکلاتو د حل دپاره مونځ به درته ښیم. خو لاول به تاسو ته د دې ورځې خاص خبرې ښیم. نو دا د هفتې ورځ چې کومه ده، دا د یهودیانو د اختر ورځ ده او په دې ورځ باندې هغوی عبادتونه کوي. نو حضور کریم صلی الله علیه وسلم نه د هفتې د ورځې باره کې تپوس وکړی شو. نو حضور کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا چې دی دا د مکر و فریب ورځ ده. صحابو بیا تپوس وکړو چې یا رسول الله څنګه د مکر و فریب ورځ ده؟ حضور کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دارالندوه دا یو سری و چې په دې کې قریش جمع شوي او زما خلاف یو پلانینګ یې کوو، یو منصوبه بندي کوله چې معاذ الله حضور کریم صلی الله علیه وسلم شهید کړی شي. نو الله رب العزت همغه وخت کې حضور السلام ته وحی وکړله چې ته هجرت وکړه. نو په دې ورځ باندې خاص دا خبره شوه، حضور السلام دې ورځ ته د مکر و فریب ورځ ویلې ده. خو په دې ورځ باندې کومې عبادت سړی د خپل حاجت دپاره وکړي، په کومه طریقه وکړي، دا اوس وخت دې ته ونیسئ. زه چې د کومه طریقه ښیم، که چېرته څوک یې په دې طریقه کولی شي خو صحیح ده، که نه شي کولی نو عام د خپل نفل وکړی شي. بعضې خلکو له ټول صورتونو نه ورځي او صرف قل هو باندې ټول مونځونه کوي. نو د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې څوک د خالي په ورځ په ټوله ورځ کې هر ټایم چې درته وخت میلاو شو 4 رکعاته په دې طریقه باندې وایي چې الحمد نه پس قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. دا صورت آخري 10 صورتونو کې، واړه صورتونه چې کوم آخري 10 دي پای کې دي، دا 3 ځل دا وایي او 4 رکعاتونو کې یو شان وایي. او چې کله سلام واړی د هغې نه پس آیت الکرسي وایي. نو الله رب العزت به په آخرت کې دله څه ورکوي، د هر حرف په بدله کې به ولا د یو حج او د عمرې ثواب ورکوي. چې څومره حروف د ادا کړي دي، د هر حرف په بدله کې به ورته د حج او د عمرې ثواب ولیکي. د هر حرف په بدله کې به ورته الله رب العزت د ټول کال د روجو او د قیام اللیل، لکه د چې ټول کال روجې نیولي او د یو حرف او د شپې تهجد کړي، او د حرف په بدله کې به الله رب العزت ته د یو شهید ثواب هم ورکوي. او الله رب العزت به د قیامت په ورځ د خپل عرش د سوري لاندې د انبیاو کرامو سره او د شهداو سره به الله ودروي. دا خو د آخرت انعام شو. نو چې الله رب العزت په 4 رکعاته مونځ باندې تعالی په آخرت کې دومره ثوابونه درکوي، نو د دنیا د واړه حاجتونه دا ډېره معمولي خبره ده. د هغې نه پس الله تعالی رخصت کا او الله رب العزت د خپل حاجت چې کوم دی، څه حاجت چې دی، هڅه نه پوه شوي چې چا په زړه کې څه ارمان دی. څوک د چا نه تنګ دی، د چا کیس دی، څوک ظالم په ظلم کوي، د چا سره مینه کوي، د چا سره څوک قرضدار دی، خپل کور یې نشته، د بچو د رشتو مسله ده، څه چې مسله دغه دي هغې دپاره به الله نه سوال وکړي. انشاءالله العزیز الله رب العزت به، چونکې حدیث د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دی، نو زه تاسو له خپل طرف نه دې ګارنټي در کوم چې الله رب العزت به ستاسو دغه مشکلات خامخا حل کوي. الله رب العزت دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. انشاءالله د یو نوي ویډیو سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. د هغې پورې اجازت غواړم. د الله په امان.